د قرآن کریم د دې آیات فقولا له قولا لینا یعنی تاسو دواړه اے موسی او هارون علیهم السلام فرعون سره نرم خبرې اترې وکړي. د دې په تفسیر کې راغلی دي چې حضرت موسی علیه السلام عرض وکړ چې اے پروردګارا نرم خبره څنګه وي؟ الله جل شانه ورته ارشاد فرمایا چې هغه ته وایا چې تاسو 4.5 کالو پورې د خپل نفس ومنله. آیا اوس ته هم سولې او روغې ته زړه کېږي او که نه؟ که ته یو کال زمونږ خبره ومنې نو بیا به هم ستا ټول ګناهونه وبخښل شي. که یو کال نشي نو چې یو میاشت زمونږ خبره ومنې بیا به دې هم ټول ګناهونه معاف شي. او که یو میاشت نشي کولی نو یوه ورځ یو ساعت دا ټول پرېږده، صرف د یوې شېبې دپاره لا اله الا الله ووایه نو زه به تا سره سوله وکړم، روغه به در سره وکړم. کله چې موسی علیه السلام د الله پیغام ورته ورسو نو فرعون خپل ټول لښکر راجمع کړ او ورته وویل چې ستاسو د ټولو لوی رب خو زه یم. نو د فرعون په دې خبره اسمان او ځمکه ولړزېدل، اسمان او ځمکه وخوځېدل، یو زلزله پرې راله او د خپل رب نه دا اجازت وغوښته چې موږ له د فرعون او د ده د لښکر د هلاکولو اجازت راکا. الله جل شانه ورته وفرمایل هغه خو د سپي په شان دی، هغه دپاره کوتک پکار دی. موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته خپله امسا د هغه وړاندې وغورځوه. موسی علیه السلام خپله امسا د هغه په وړاندې واچوله. په دې باندې جادوګرانو خو ایمان راوړه مګر فرعون ظالم ایمان راونړه او وتښتېده او په خپله خزانه کې پټ شو. نو موسی علیه السلام ورته وویل که ته د دې ځای نه راونوځې نو زه به خپله امسا دلته درولېږم چې تا هلته وچیچي. نو فرعون وویل چې ما له لږ غوندې مهلت راکئ. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل ما ته د خدای د طرف نه د دې اجازت نشته. په دې وخت کې الله جل شانه موسی علیه السلام ته وحی راولېږله چې مهلت ورته ورکئ ځکه زه ډېر لوی بردباره او صبر کوونکی بادشاه یم. زه په سزا ورکولو کې جلدی نه کوم، زه په سزا ورکولو کې ورخطایي نه کوم. زما عزتمندو الله جل شانه دومره رحیم ذات دی، دومره رحم او صبر والا ذات دی، حلم والا ذات دی. نو که مونږ او تاسو هر څومره ګناهونه وکړو، هر څومره ګناهونه وکړو، یو ځل چې الله جل شانه ته توبه وباسو او د الله جل شانه نه مغفرت او بخښنه وغواړو، تاسو یقین وکړئ الله جل شانه به موږ نه په دې باندې خوشحاله هم شي او موږ ته بخښنه هم وکړي.